الله پاک ته په نعمتونو کې ډوب کړی، تا ته ټول د ژوند امکانات او ظروف برابر کړي دي چې ته پې خوشحاله او هوسا ژوند وکړې، خو ته ناځوانه یې. که خدای مکړه لاسمه الله دغه نعمتونه چې ته یې اوس لرې، دغه امکانات چې ته یې اوس لرې او پکې ډوب یې، دا درنه الله پاک واخلي، څه وضعیت دي؟ که دغه مور او پلار له تا نه واخلي، وضعیت به دې څه وي؟ مخکې له دې چې الله پاک مو له یو نعمته محروم کړي، راځئ الله پاک ته ورستانه شئ. ستا ژوند، ستا ټول امکانات د ژوند الله پاک درکړي دي. مور پلار، هغه کسان چې ستاسو سره مرسته کوي یا تاسو ته شرایط برابروي، دا د الله پاک ځواکونه دي په دنیا کې، دا د الله پاک بندگان دي په دنیا کې چې د دوی ټولې چارې الله پاک ورته ټاکلي دي. که دغه نه وای، ستا خیال به چا نه ساتلو. راځه چې خپل رب ته ورستانه شو، رجوع ورته وکړو او اړیکه ورسره پیاوړې کړو، رښتینې ملګرتیا وکړو. السلام علیکم.